د هلک د دې جینۍ دپاره موبایل خرڅ کړو، خو د جینۍ ورسره په اخره کې څه ګیم وکړو. ملګرو ویډیو راسره وګوره، ډېره عبرتناکه ویډیو ده. ملګرو د جینۍ او د هلک د یو بل سره مینه محبت کول، او دا جینۍ او د هلک به د شپې لګیا وو په مخه خبرې به یې کولې. او دا جینۍ چې ده نو دا یوه ورځ چې ده نو د جینۍ بازار ته تللو، کور ته چې بیا راغله شپه شوه، نو د شپې کس ته چې دی نو د غریب هلک ورته رینګ وکړو. چې دی ورته کله رینګ وکړو نو دوی د یو بل سره خبرې کولې، خو دا جینۍ ډېره زیاته خفه ده. دا جینۍ ډېره زیاته خفه ده. د هلک ته تپوس وکړو چې ته ولې دومره خفه یې، نور کله خو تا داسې ریاکشن نه دی کړی. ملګرو جینۍ ورته ویل چې نن زه بازار ته تلم، په بازار کې مې یوه جوړه ولیدله، خو ډېره زیاته ښایسته وه، خو زما سره پیسې نه وې. هغه هلک ورته ویل دا څه خفګان خبره ده، په دې خبره باندې مه ژاړه، زه به تاله جوړه واخلم. هغه جینۍ ورته واپس ویل که نه، ویل ته خو ځانه یو غریب انسان یې، نو ته به ماله څنګه جوړه واخلې. خو یو 2 ورځې پکې تېرې شوې دي، د هلک سره یو ټچ موبایل ورسره و. دغه ټچ موبایل یې لاړ او په بازار کې یې خرڅ کړو که نه، او روپۍ یې راوړې. چې کله روپۍ راوړې نو ځان یې یو وړوکی شان موبایل واخیستو، ساده او هغه غټ انډرایډ موبایل یې خرڅ کړو، او د جینۍ ته دا روپۍ ورکړې، ویې ځان یې پرې جوړه واخله. د جینۍ لاړه بازار ته او ځان یې پرې جوړه واخیسته، کومه جوړه چې دی غوښته. د هغه نه پس چې دی نو ټایم تېرېږي، یو 2-3 ورځې تېرې شوي دي. د جینۍ او د هلک د یو بل سره د مینې محبت خبرې کوي، او بالکل د یو بل سره مینه محبت دی. او بیا د دې جینۍ چې ده نو دا د هلک ته رینګ وکړي، وایي زما مور و پلار چې دی نو زما رشته چې ده نو یو مالدار هلک دی، وایي هغه لی ورکوي. نو د هلک ورته وایي تاسو زما سره کومه وعدې کړلې، زه په تا خفه کېږم، ما ستا هر ارمان پوره کړی، ته څنګه د هغه سره واده کوې. ملګرو خو جینۍ ورته وایي زه هم هغه مالداره دی او زه ورسره واده کوم، او ته خو یو غریب یې، نو ستا سره څه دي. ملګرو د هلک ورته بیا هم وایي ما ستا هر ارمان پوره کړی دی، ما کوشش کړی دی چې ته مې چې تا څه غوښتلي دي که نه، نو ما دله هغه درکړي دي، نو ته نور څه غواړې. ملګرو خو جینۍ ورسره ایسته کړي د هغه هلک سره واده وکړي. چې کله د هغه هلک سره واده وکړي، د ټایم تېرېږي، د مالدار هلک سره واده وکړي، نو ټایم تېرېږي، نو چې دا جینۍ چې ده نو یوه ورځ په کور کې راولوېږي او بیماره شي. نو دوی سیده راوړي ډاکټر له، چې کله هسپتال ته راوړي ډاکټر له، نو چې هسپتال کې ډاکټر چې ده نو معاینه وله کوي، نو وایي د دې جینۍ چې زړه دی نو دا مکمل ختم شوی دی، دا مکمل اکسپایر شوی دی، دا اوس ختمه ده، دې ته به زړه بدلوئ، که زړه ورته ور بدل نه شي که نه، نو دا به سیده د دنیا نه ځي. او بالکل جینۍ بېهوشه پرته. کومه د خاوند چې دی نو دې ورور دی، نو دا هم ډېر زیات خفه شو، او د نور خلک هم خفه شو. او چې دا خبره یې واورېدله که نه، چې ډاکټر ورته وویل چې زړه به وله بدلوئ، یو کس وله زړه ورکړئ، نو دا ټول خلک وتښتېدو. د نه پس دا جینۍ چې ده نو بېحاله پرته ده په هسپتال کې، او نور څوک ورسره نشته دی، یوازې پرته ده. نو که دغه هغه هلک راغی، کوم غریب هلک چې و، او دې چې کوم هلک سره مینه محبت کې انکار کړی و، او مینه محبت کې ورته بېوفایي کړې وه، نو هغه هلک راغی او هسپتال ته راغی، او ډاکټر صاحب ته ویلو، ویل زما دا زړه راواخله او په دې جینۍ ته یې ولګوله. نو هغه زړه یې راواخیستلو او دې جینۍ ته یې ولګاوه. او جینۍ کله چې په هوش کې راغله که نه ملګرو، نو په دې خېټه یو خط پروت و. ویل ملګرو په دې خېټه یې خط پروت و، چې کله دا خط راواخیستو که نه، دا هغه غریب سړي ورته لیکلو که نه، ویل دا هغه زړه دی چې تا دا مخکې ناکاره کړی و، که ما چې ستا سره مینه محبت کولو او تا ما ته مخکې بېوفایي کړې وه، دا هغه زړه دی، نن ستا په زړه کې یم کار راغی. ملګرو نو اصل حقیقت دا دی، نن سبا که تاسو د چا سره مینه کوئ، نو هغه انسان له چېرته هم ټایم مه ورکوئ. کوم انسان چې ستاسو سره مینه محبت کوئ، نو هغه له ضرور ټایم ورکوئ. ښه په زندګۍ کې نن سبا ډېر خلک بېوفا دي، چې ته ورسره مینه محبت کوې او هغه به د بل سړي سره مینه محبت کوي، زندګي به ورسره سپینډ کوي. نو چې تاسو هم چېرته دا غلطي ونه کوئ. که تاسو هم غواړئ که نه چې موږ یو داسې قسمه قیصو نه بچ شو، د ټول عمر د ټینشن نه بچ شو، دماغي مریضان نه جوړ نه شي، نو بیا به دې خبرو خیال ساتئ. ملګرو نو دا د هلک سره یو غټ زیاتی وشو. هغه هلک له بیا هم قرباني ورکړه، د هلک او د جینۍ په مینه محبت کې ور پراخي. د هلک مینه چې ده نو دا چېرته هم نه ختمېږي، او د جینۍ مینه چې ده نو دا خو ختمېږي. که بل سړي له راغله نو هغه سره بیا خوشحاله وي، خو هغه هلک وله دومره قرباني ورکړه که نه، چې هغه خپل زړه یې وله ورکړو. خو ځکه چې که تاسو د چا سره مینه کوئ، نو هغه له ټایم مه ورکوئ. چې څوک ستاسو سره مینه محبت کوي، نو هغه خلکو له ضرور ټایم ورکوئ. او دا ویډیو چې ده د نورو پښتنو سره ضرور شیر کړئ. یو ډېره زیاته عبرتناکه ویډیو وه یار، زه خو ډېر زیات